فوجي صاحب چې دی نو هلته نه ریټایر شي په بل ځای کې په بله محکمه کې انجاب شي. نه خورا تعلیمونو خلکو کړي دي، هنرونه یې زده کړي دي، جابز نشته دی. او د خندا خبره ده جابز به څنګه وي؟ فوجي صاحب چې دی نو هلته نه ریټایر شي په بل ځای کې په بله محکمه کې انجاب شي. زموږ د بدقسمتۍ خبره دا ده چې بله اداره کې چېرته تکړه کس نشته دی یا ولس کې چېرته تکړه کس نه وي چې دغه څنګه فوجي چې څنګه ریټایر شي که نه نو هغه بله محکمه کې دي دغه ولګي یا چېرته سپیریر دغه ولګي یا چې دی نو چېرته جونیر ولګي خو ولګي خامخا ولګي نو هغوی ډبل نوکرۍ نه کوي نو خامخا ولس غریب خو بس بیا بېروزګاره وي. نو زمونږ په سر ډېر کار دی. تیرو پارټونه په 15 کاله کې دا کار نه دی شوی. که موږ ته څوک وایي چې یاره د بلې پارټۍ ضرورت نو حقیقت دا دی چې هغه اوده دی. یاره یو کس ته 2 کاله ورکا، 10 کاله ورکا، 20 کاله ورکا، 15 کاله نور څونه 15 کاله نور صبر وکړو چې ډېر خلک موږ ته وایي چې یاره د بلې پارټۍ څه ضرورت و. لږ په خپله سترګې وغواړه چې د بلې پارټۍ ولې ضرورت نو. یقین وساتئ ګوره موږ چې پارټي جوړه کړې ده دا مو د مجبورۍ نه جوړه کا او دا ضروري وه، دا ضروري ده. چېرته زموږ نه مخکې تاسو په تاریخ کې وګورئ ګوره دا چا نه دي ویلي چې دا خاوره د پښتون کام برخه ده او په دې اولنی حق د پښتون دی. چا دا نو ویلي چې خبرې د ازادۍ ښکاره نه اخیستې دي. د ازادۍ ښکاره نښې د یورپ نه زده کوي، د عربو نه زده کوي، یاره که نه د بنګال نه زده کوي. چې ستا نظام تعلیم بنیادي نظام تعلیم ستا په ژبه کې نه ده نو که ته ځان ته ډېر هم ازاد ویې ګورې ته ازاد نه یې. که ستا په وسایلو اولنی حق ستا نه دی، په سرکاري چوکو اولنی حق ستا نه دی، ته خودمختاره نه یې. که ته ځان ته ډېر هم خودمختاره ووایې ته نه یې. نو ضرورت و د دې پارټۍ